که په افغانستان کې انټرنیټ بند شي څه به وشي او څه به رامنځته شي؟ آیا په اوسنۍ عصري نړۍ کې دا امکان لري چې د افغانستان غوندې یو هیواد د انټرنیټ څخه بیخي ګوښه شي؟ فایبر نوري او هغه شبکې چې د افغانستان په انټرنیټي برخو کې سرمایه ګزاري کړي او افغانستان یې د نورې نړۍ سره وصل کړي، هغوی به اجازه ورکړي چې په افغانستان کې انټرنیټ بند شي که نه؟ آیا په نړۍ کې نور هم داسې هیوادونه شته چې هلته انټرنیټ بند یا بند دی او یا په هغه هیوادونو کې ځینې سایټونه بند دي؟ که چیرې په افغانستان کې انټرنیټ بند شي، افغانستان ته څه زیانونه اړولی شي؟ د انټرنیټ بندېدل د افغانانو په ژوند کومې منفي اغیزې راوستلی شي؟ د افغانستان له نورې نړۍ سره په انټرنیټ باندې کوم کاروبارونه، داد او معاملې او تجارتونه روان دي؟ اوسمهال افغانستان انټرنیټ ته څومره اړتیا لري؟ افغانستان د نړۍ څو سلنه انټرنیټ استعمالوي؟ او یا که په افغانستان کې په عمومي ډول باندې انټرنیټ بند نشي بلکې یو څو سایټونه چې د خلکو په زیان دي هغه بند شي او یا د سایټونو کارونې بندې شي، خلکو او بالخصوص ځوانانو ته به یې څه ګټې وي او څه تاوانونه یا زیانونه به ورته ولري؟ په افغانستان کې عام خلک ډیر انټرنیټ کاروي او یا که په دولتي یا کاروباري یا تجارتي برخو کې ترېنه ډیره ګټه اخیستل کیږي. افغانستان ته اوسمهال په کال کې د انټرنیټ نه څومره ګټه یا عاید راځي او د کومو لارو یا په کومو طریقو راځي؟ د افغانستان څو سلنه خلک د انټرنیټ څخه سمه ګټه اخلي او څوک ترېنه ناسمه ګټه اخلي؟ دا او د داسې نورو پوښتنو ځوابونه په تفصیلي ډول په همدې ویډیو کې. د ویډیو تر پایه را سره ملتیا وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د خپلو نور ملګرو سره د معلوماتو لپاره شریکه کړئ. سلامونه او ښه راغلاست خوږو دوستانو، زه جاوید یم. لکه څنګه چې د انټرنیټ په هکله مې تاسو سره څه پوښتنې شریکې کړي، اوس به راځو د هغو پوښتنو به په تفصیلي ډول باندې پلټنه کوو او جوابونه به انشاءالله تاسو ترلاسه کړئ. که په افغانستان کې انټرنیټ بند شي څه به رامنځته شي؟ د خلکو ورځنی ژوند به له جدي ستونزو سره مخ شي، زده کوونکي به له آنلاین درسونو بې برخې شي، تجاران به د بانکي سیستمونو د پیسو له لیږد رالېږد او د نړیوالو معاملو څخه بې برخې شي، رسنۍ او ژورنالیستان به د خبرونو د خپرولو څخه بې برخې شي، عام خلک به له خپلوانو او نړیوالو سره اړیکې قطع کړي. آیا په اوسنۍ عصري نړۍ کې دا امکان شته دی چې د افغانستان په شان یو هیواد بیخي د انټرنیټ څخه محرومه شي؟ هو، تخنیکي امکان شته دی، ځکه ټول انټرنیټ د حکومتونو تر نظارت او ادارې لاندې وي. خو په عملي ډول دا یو ډیر ستونزمن کار دی، ځکه نړۍ ورځ تر بلې ډیجیټل کیږي. یو هیواد که له انټرنیټ څخه ځان جلا کړي نو د زده کړې، تجارت، ټکنالوژي او د پرمختګ له سیالۍ څخه به شاته پاتې شي. د فایبر نوري شرکتونو رول افغانستان د څو بیلابیلو هیوادونو سره د فایبر نوري د لاینونو په واسطه باندې وصل شوی دی چې په هغه هیوادونو کې ایران، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان شامل دي. تخنیکي شرکتونه کولی شي خدمات وتړي، خو عموما دوی غواړي د اقتصادي ګټو لپاره اړیکې پرانیستې پرېږدي. که حکومت بندیز ولګوي، شرکتونه اړ کېږي چې اطاعت وکړي، ځکه د جوازونو او مقرراتو تابع دي. د نړۍ د نورو هیوادونو مثالونه چې هلته انټرنیټ بند دی، د چین هیواد ډیر سخت انټرنیټي سانسور لري. ځینې نړیوال او سوشل سایټونه یې بند کړي دي لکه فیسبوک، یوټیوب، ګوګل او نور. د ایران هیواد هم وخت نا وخت سوشل یا ټولنیزې شبکې بندوي. شمالي کوریا نږدې ټول هیواد د نړیوال انټرنیټ څخه محرومه کړی دی. پاکستان او هند کله ناکله د سیمهییزو پیښو په حساب انټرنیټ بندوي، ولې دایمي نه بندوي. افغانستان ته د انټرنیټ د بندیدو زیانونه او ګټې. لومړی راځم زیانونه یا تاوانونو برخې ته. د زده کړې، تجارت، نړیوالو اړیکو، د بیان د ازادۍ او د معلوماتو د ترلاسه کولو له منځه تلل. ګټې که څوک یې داسې وبولي چې د زیانمنو محتویاتو نشرول لکه فحش، قمار او افراطي پروپاګند مخنیوی کېدل.
نو دا بیا ګټې دي. د افغانانو پر ژوند منفي اغیزې: د کورنیو اړیکو پرې کېدل. په مهاجرت کې میلیونونه افغانان بیا نشي کولی چې د خپلو کورنیو سره اړیکې وساتي او یا ورسره خبرې وکړي. بیکاري یا بیروزګاري ډیریږي ځکه په زرګونه ځوانان د همدغې آنلاین کاروبارو څخه عاید یا ګټې ترلاسه کوي. د رواني فشار زیاتوالی ځکه خلک د معلوماتو او اړیکو د نشوالي څخه ځورېږي. د افغانستان له نړۍ سره آنلاین فعالیتونه، د تجارت راکړه ورکړه، صادرات او واردات، معلوماتي همغږي، بانکي سیستمونه او د پیسو لیږد رالیږد، سویفت او حواله جات، تعلیمي پروګرامونه، سکالرشیپونه او آنلاین کورسونه یا زده کړې. د رسنیو اړیکې: اوس مهال افغانانو ته د انټرنیټ اړتیا 100 ده. د 4 خدماتو په څیر ده، له زده کړې تر کار تر اړیکو پورې انټرنیټ اساسي اړتیا ګرځېدلې. نږدې هره کورنۍ د انټرنیټ ډیټا کاروي. تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ چې تاسو د انټرنیټ نه څومره ګټه اخلئ او کوم ډول ګټه ترې اخلئ. ستاسو کاروبار او ورځنی ژوند د انټرنیټ سره څومره تړاو لري، او آیا تاسو هم په انټرنیټ آنلاین کاروبار کوئ او پیسې ترې نه ګټئ که نه؟ که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک یې کړئ. که چینل ته نوي راغلي یاستئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ویډیو د خپلو نور ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت. الله